بانی د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی، یو کس دی په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی. حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی، عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی. حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی، عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی. ساده جسته ګوره چې په دې لوټ شوي ښار کې بنګړي ګوري، پیزوان ګوري، رومال ګوري لګیا دی. او په ځان مې شک د مومن ځکه راځي، مال د جنگ د نومه کرکه راځي. زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه، هر یو ګزار له تربوزکه راځي. زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه، هر یو ګزار له تربوزکه راځي. د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته به اوس یو الوتکه راځي. د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته به اوس یو الوتکه راځي. په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي. او څه پوښتې کم یو مې دلبر دی، نو دا دی که نه؟ څه پوښتې کم یو مې دلبر دی، نو دا دی که نه؟ دا چې کتو کې اثر دی، نو دا دی که نه؟ تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې یو نه پېژنده، دا چې یې زور د لرګي ور دی. نو دا دی که نه؟ تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې یو نه پېژنده، دا چې یې زور د لرګي ور دی. نو دا دی که نه؟ زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې، دا چې په هر څه برابر دی. نو دا دی که نه؟ زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې، دا چې په هر څه برابر دی. نو دا دی که نه؟ ته خپل ساده عجز د ښار کوڅو کې نه پېژنې، دا په اوږه چې یې څادر دی. نو دا دی که نه؟ او چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده، دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده، دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده. د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده. په دې د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده. په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه، دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده. په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه، دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده. او ناظم صاحب فرمایش دی چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي، ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و. د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه، خانجې وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و. سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې، ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی، اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و. خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې، ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و. خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې، ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و. سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و، چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت و. زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول، چې به د چا د دیوالې سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و، چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم، د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ، راځه زلمیه کټ ټکېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ ټکېناستم او ساه مې لږه سمه کړه، نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو، نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې لاړ شه دله د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و،
هغه روټۍ راوړه او په کټ کې را سره کېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جنۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه له پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسویلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه زموږ په کور کې ورندار ده، زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل، زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کولې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونی شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې. په سپو مې نظرې خورې رې کړمه. ماران د زلفو د داسې په رخسار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکار ودوي. ترقي ګرانه ده که دغسې واګدار ودوي، هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي. چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي له داسې قصې وکم چې په لار ودوي. تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي، خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي، خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم، زما بچې د مور په غېږه کې بیمار ودوي.